شعیب اختر لپاره خو موږ خپل غبرګون وکړو. نو شعیب اختر دغسې یو سړی دغه د ځان د شهرت لپاره کوي. بل د دغسې سړي نه بیا د یو کرکټر په صفت باندې ګیله بیا په دې باندې ترې کېږي چې ته خبر نه او دغه ټول غلطي ته په یو چا باندې وراچوې. نو دا دغسې خلک دي چې دوی د خپل شهرت لپاره هر څه کوي. د دغسې لوبغاړي دي چې په هند کې دوی ناستي، دوی د پاکستان غیبت کوي، دوی د خپل د مشرانو غیبتونه کوي. دوی په دې معنی نه دي، دوی ته تر ټولو نه ځان مهم ده. خو بیا په دغسې حالاتو کې دوی پوهېږي چې یاره د ځان هغه د شهرت لپاره دوی دغسې خبرې وکړي چې واقعي چې موږ یې مایوسه کړو. هغه په دې معنا باندې چې دوی ویلې چې دوی هلته کرکټ کړی دا او دا یې کړي او هغه کړي. موږ هجرت په وخت کې هلته تللي یو، موږ په کلیو په کوڅو کې موږ کرکټ کړی، موږ د چا په اسلام آباد کې وخت نه ده راکړی، موږ د چا په داسې ځایو کې موږ ته وخت نه راکړی، موږ په خیمو کې ژوند کړی، موږ په کیمپونو کې ژوند کړی. داسې وخت راغلی دی چې موږ ته به ویل شوي چې تاسې نن بازار ته هم نشي راوتلی. نو دوی که څه موږ سره کړي یعنې دا د افغانانو خپل محنت و چې خپل محنت و چې دغه ځای ته راغلي وو. که دغسې دوی خلکو ته ښودلی نو دوی به خپل نسکلونو ته به ښودلي وو چې د افغانستان نه یې میچونه بایلل. دوی به خپل نورو ډېرو لوبغاړو ته به ښودلي وو. دا د افغانستان د لوبغاړو د افغانانو خپل هغه استعداد و چې دغه ځای ته موږ راغلي وو. که د دوی روزونکي که موږ سره دي، که مخکې وو که اوس موږ سره راغلي، دوی ته پیسې ورکړی سوي دي، دوی ډالر په جب کې اخیستي دي، اچولي دي. نو که موږ هلته کیمپونه هم کړي، موږ هلته پیسې ورکړي. نو که دغسې کېدلی چین یې نږدې ګاونډي ده، وردی چې د چین لوبغاړي راولي، استعداد پکې نشته په کرکټ کې، نو دوی د کرکټ ورته ورکوي. داسې نور ډېر هېوادونه دي تر څو پورې چې استعداد په چا کې نه وي نو دا څوک چاته نشي ورکولی.